سلام ګرانه کوچنیانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. لالی او بیبو هم تاسو ته سلام اچوي. ښه، نن تاسو ته د هیلې د یو بچي کیسه کوم. هیلې خو پیژنئ، هغه په اوبو کې چې ګرځي. څه راته وایي؟ ته ماته څه وایي؟ لالی ماته وایي یوازې په اوبو کې نه ګرځي، په مځکه هم ګرځي. شابس هوښیارکه. د هیلې د دغه بچي نوم خندان و. پوهېږئ ولې؟ دا په دې چې دی خوشحاله و، هر وخت به یې خندل. خو یو بد عادت یې درلودی، د مور خبرې ته یې غوږ نه نیوی. بیبو داسې نه ده. بیبو او لالی دواړه ښه کوچنیان دي، دوی د مور خبرې ته غوږ نیسي. نو کیسې ته غوږ سئ. کله چې به دوی د باندې تلله، نو مور به هر وخت دوی ته نصیحت کوي چې زما څه مه لرې کېږئ، هر چیرې مه درېږئ، او که ورک سوئ نو پر هغه ځای ودرېږئ او هرې خوا ته مه ځغلئ. زه بیرته راځم، تاسې پیدا کوم. خو خندان به مور ته غوږ نه نیوی، په بازیو به اخته و. دا ښه خبره نه ده، نه؟ د مور خبرې ته سړی غوږ نیسي. یو ورځ چې مور دوی بازار ته بیول، نو مور بیا ټولو ته نصیحت وکړي چې زما څه لرې مه ځئ. مور یې دوی د شنې چینې په خوا بوتلل چې هلته ښه خوراک وکړي، ښه شیان کور ته رانیسي. خو خندان د تل په شان تر ټولو تر شا کرار روان و. شاوخوا یې کتل، دی په سیل اخته و او د نورو څخه تر شا پاته سو. دی یوه چنګښه ولیده چې په پاڼه ناسته وه. هغې ته سلام ور واچوی او پوښتنه ځینې وکړه، ستا نوم څه شی دی؟ چنګوښې ورته وویل چې زما نوم ګلالو ده، زه دلته په ګلانو کې ژوند کوم. خندان وویل دا ګلان څنګه په اوبو کې شنه سوي دي؟ چنګوښې ورته وویل چې دا ګلان د اوبو نیلوفر نومیږي، په اوبو کې شنه کیږي. بس دوی په مجلس اخته سوه. د خندان مور لیرې تللې وه. یو وخت د خندان پام سو چې مور، خویندې، وروڼه یې یو لا نسته. دی داسې وارخطا سو چې توبه. چنګوښ ته ویل چې مور مې چیرې ده؟ دوی څه سول؟ ها؟ ګلالو چنګوښ ورته ویل چې هی ته زما سره په مجلس اخته سوې او دوی در څخه ولاړل. خندان خو نور خندان نه و، ژړا یې شروع کړه او دغه نارې والې چې مو مې څه سوه؟ ده غوښتل چې یوې او بلې خواته وځغلې، خو چنګوښ یې ورته ویل چې مه ځغله، پر یوه ځای ارام ودرېږه، مور دې بیرته راځي. یو وارې خندان ته د مور دغه نصیحت ور په یاد سو. نصیحت خو په یاد دی ستاسو که نه؟ نو ده و چنګوښو ته ویل چې مور مې هم دغه خبره کوي، نو ته وایې رابسې. ګلالو ورته ویله چې ته اوس وګوره، اوس راځي. هلته د خندان مور چې خبره سوه چې زوی کې ورک سوی دی، ډېره خفه سوه. برابر یې بیرته تر شا حرکت وکړي. خندان غریب خو خفه شاوخوا کتل. یو وارې د لیرې مورکه ولیده چې د نورو سره روانه ده. خندان او ګلالو دواړه نارې کړې چې دلته یو. د خندان مور ژر ځان راورسوي. خندان یې ټینګ په غېږ کې ونیوی، ورته ویې ویل وګوره زویکه چې زما خبرو ته غوږ نه نیسې، داسې ورک سوې. خندان ورته ویل چې مورکې جانې ستا خبره مې په یاد وه چې تا ویلې وې که ورک سو پر هغه ځای ودرېږه. مورې ویل شابس زویکه. خندان ژمنه وکړه چې بیا به د مور هرې خبرې ته غوږ نیسي. دوی اول ښه ډوډۍ وخوړه، بیا کور ته ولاړه او ماښام چې د خوب وخت سو، نو تر ټولو د مخه خندان د مور تر وزر لاندې سو. ګرانو کوچنیانو، تاسې هم پر وخت بیده سئ. ښه، بیبو او لالی هم پر وخت بیدېږي. د خندان مور د خوب پر وخت دوی ته داسې للو ویل: للو خوب دې درسې تر لیمو، خندان مې ښه زویک دی، د مور دا هوښیارک دی، پر لارې نه ورکېږي، له نورو نه بیلیږي، بچیان مې اوس بیدېږي، سبا ګل غوندې ویښېږي، للو خوب دې درسې تر لیمو.